زما وطن دې په ما ګران دې نور یې مورانوي زما وطن دې په ما ګران دې نور یې مورانوي زما ذکر دې زما ځان دې نور یې مورانوي زما ذکر دې زما ځان دې نور یې مورانوي زما وطن دې ماته ښکاري د جنت په شانتا درته پرېښی خپل بابا د امانت په شانتا درته پرېښی خپل بابا د امانت په شانتا خیر دې که کور مې پکې وران دې نور یې مورانوي خیر دې که کور مې پکې وران دې نور یې مورانوي زما وطن دې په ما ګران دې نور یې مورانوي زما وطن دې په ما ګران دې نور یې مورانوي زما ذکر دې زما ځان دې نور یې مورانوي زما ذکر دې زما ځان دې نور یې مورانوي خیر دې که کور مې پکې ړنګ دې هېڅ پروا نه کوي خو دومره څوک په چا د ظلم انتها نه کوي خو دومره څوک په چا د ظلم انتها نه کوي هر ځای د سرو وینو باران د نور یې مورانوي هر ځای د سرو وینو باران د نور یې مورانوي زما وطن دې په ما ګران دې نور یې مورانوي السلام علیکم ورحمت الله کارم لیدونکو راغلی یو هاو کورنۍ ته چې کورونه یې سیلاب وړي دي پرون راغلو دوی ضرورتونه موږ په نظر کې ونیول څه چې دوی غوښتل هغه کومک موږ ورته راوړی دوی ته به انشاءالله سپارو خبرې هم ورسره کوو بیا هم د هغه ورونه مننه چې کومکونه مرستې کړي ستاسې کومکونه مرستې هغه دې تر مستحقو خلکو ورسېدلي دغه کاکا راسره نږدې ده ده سره به خبرې وکړو کاکا ستړي مه شئ جوړې بیا دې ښه ده ښه جوړې ستاسو لومړی ضرورت څه شی ته و انشاءالله حتما بیا به موږ کومک کوو قدرمن لیدونکو دا چې موږ په دغه کومک کې څه شی شامل دي شپږو کورونو سره یعنې شپږ کورونه چې سیلاب وړي هغوی سره موږ کومک کړی لومړی یو بشکل 10 لیتره غوړي دي هغې تر څنګ وریجه ده وړي دي چې دغه مهم هغه خوراکي مواد دي چې ته ډېر ضرورت دی هغې تر څنګ یو بل شی چې ضروري دی 2 کټونه 5 توشکې 5 بړستنې 5 بلښتونه او دغه خوراکي مواد د ورونو ته موږ وسپارل د سره بل څو خبرې وکړم ستړي مه شئ ورونو څنګه یاستئ جوړې په خیر یې بندې ښه ده ښه جوړې تر اوسه پورې نور کومکونه مرستې شوي دي که دا لومړی موږ چې دلته راغلي یو کمپلو کومک شوی تر اوسه پورې کټونو شوی توشکو شوی بلښتونو شوی نه دی شوي تر ټولو مهم خو دغه دي ټول مهم دغه دي او دغه د خوراک څښاک لوښي دي فکر دی چې دغه ستاسو زموږ سره وکړه ستاسو د کور ودان وي ستاسو نه موږ ډېر خوشحاله یو او بیا دې ستاسو کور ودان وي چې دغه مرسته ستاسو زموږ سره وکړله او دغه ضرورتونه تاسو موږ ته حل کړه ډېره ډېره مننه کوم ستاسو نه او په دعاګانو کې مې یادوم مننه خوشحاله اوسئ ډېره مننه زه یو بل کاکا سره هم خبرې کوو کاکا سلام شي جوړې بخیر بیان ښه ده ښه جوړې کاکا څومره فاید کې دغه کومک تو چې دی پوره ظاهرا کومک کې مثلا بیا کومک ته ضرورت دی ولا بیا ضرورت سره نه چې وړه دي وریجې دي وړه یې وشکاوه
پنځه کمبال دي، پنځه تشکې دي، پنځه بلوفتون دي. دا یې نږدې پوره ظاهراً کور کې ضرورتونه خو ډېر دي، خو ظاهراً ضرورت تاسو پرې راکړو چې د خدای غټ نیکۍ وکړي. مننه، ښه شول اوسئ، سلامت اوسئ. قدرمنو لیدونکو، د دوی ضرورتونه بیخي ډیر دي. دا هغه عاجل کومک و چې دوی سره مونږ وکړلو. د دوی ټول هغه د کور شیان چې دي له منځه تللي دي. دوی لا ډېرو شیانو ته ضرورت لري چې تر څو هغه د کور بیرته راجوړوي، بیرته خپل عادي ژوند کوي. دوی نور کومکونو ته هم ضرورت لري. راځي چې بیا هم لاسونه سره یو ځای کړو او په ګډه دوی سره کومکونه او مرستې وکړو. هغه لومړی ضرورتونه هلې ځلې مونږ وکړې، مونږ ورته پوره کړل. انشاءالله باقي به هم دوی دپاره هلې ځلې کوښښونه کوو، ځکه چې کورونه یې په بشپړ ډول له منځه تللي دي. دوی ډېرو کومکونو ته ضرورت لري. راځي چې بیا هم لاسونه سره یو کړو. د کور دپاره نور وسایل هم پکار دي، نه تنها دغه کور دی او ژوند دی، ضرورتونه ډېر دي. د خپرونه ور په همدغه ځای پای ته رسوو. هیله ده چې بل ځل بیا راشو، دوی سره کومکونه او مرستې وکړو. تر هغې هېڅ چارې او ښه وخت. زما ذکر دی، زما ځان د نور یې مورانوئ. زما ذکر دی، زما ځان د نور یې مورانوئ. زما وطن د ماته ښکاري د جنت په شانته. درته پرېښی خپل بابا د امانت په شانته. درته پرېښی خپل بابا د امانت په شانته. خیر دی که